لالا په ما پسې په یوټیوب کې نه دی زما سکرین شاټ یې راواغسته ویې لیکل چې ده نکاح کړې ښځه پرېږده لالا د هر سړي عزت قیمت کې زما ورور یار څلوېښت ورځې د دې خبرې وشوې والله بس چې ته دا یې چرسي کړی او بنګې کړی نکاح کړي ښځه یې پرېږده ما ته په کور کې مسله جوړه کړله نه د پلار څه خبرې کولی شم نه د تره څه نه د ورور څه نه د خور څه نه د مور څه لکه زما دې په الله باندې قسم یو زه بیا راغلی دا چا مړه یوټیوب ته چې ورشي که نه زه به تا ته څه وایم هر سړي په خپل طبیعت باندې کار کړی دی والله حقیقت څوک نه رالي ګوره ته زما د اولنۍ ورځې ویډیو وګوره وروره چې ما سپورټ کړی د اسما اخلاص او د نور احساس ته دواړو صحیح ده چې وروره چې داسې یو سړی سکرین شاټ رالي که نه په دې تصویر لګوي ووایي که نه زما ورورې زه درته احترام لرم والله زه دنه بخښنه غواړم که ما تا ته تیزه خبره کړي زموږ د زړه سره زه تا ته دا خبره کوم چې ستا تصویر راولې ویډیو په هغې د پاسه ولیکي چې دا نور احساس پرېږدوه یو عامه ښځه یادې کړي چې دا یې چرسي کړی دی او بنګي کړی دی او نکاح کړې ښځه چې ده نو ده پرېږده صحیح ده نکاح کړې ښځې ته پرېږده د چا دپاره د چا دپاره د نور احساس دپاره او نور احساس دا د 500 کاله نه وایي بنګي کړی دی دا سکرین شاټ وګوره او بیا یې دا لیکل دي که نه لکه بنګي کړی دی او نکاح کړې ښځه به پرېښود ټول حقیقت زه تا ته دا وایم وروره ما چې څه ویلې ما د مجبورۍ نه ویلي ما د دې خلکو وویل دا د نور احساس سپورټ وکړو ته بړوایي ته کنجرې ته خورغو دي ته مرغو دي بقایي چې زما سره کوم ډېر راسره ده زما وروره دا زه پېژنم د دغې جینۍ زما خبرې کړي دا پښتنه ده د دې ما ته پته ده ما ورسره خبرې کړي زما سره لمبرې دي زما سره هر څه دي د اوس نه نه دي ته اوس دا غواړې چې زه د یوې عامې پښتنې خبرې میډیا ته راوړم ته دا اوس غواړې راوړم شو یې کړم زما دې په الله باندې قسمي چې دغه جنۍ ما ته ورور ویلي غریبانان خلک دي زما دې په خدای قسمي دا زاړي دي د نور احساس ملګري ده د نور احساس ملګري ده صحیح ده اول به نرسنګ کوه اوس ټیلري کوي زه لالا زه خر نه یم زما سره یوه جنۍ نه زما سره پاکستان نه په سلونو جنکو خبرې کوي او ستاسو به نه کوي ته میډیا والا نه ته په خپله پیج نه استعمالوې ستاسو به څونه جنه کوي خو د هغې مقصد به دا نه وي چې ته ښځه پرېږدې ته کور پرېږدې ته خپل عزت پرېږدې په خپل عزت ور ولګې وروره صحیح یم که غلطه وګوره ټیک شو ما ته خوښ شه اوس ما چې کومه ویډیو کړې ده دا تا په دې سایډ باندې چې کومه ویډیو دغه وایرل ده اوس د وایرل دغه ده که نه ستا ویډیو چې یاره زه مطلب تا چې پکې ویلي یاره ښځه کوم دی او دغه کومه دی که نه دا خبره کوو که نه مطلب دې خبرې باندې ما دا ته زه اوس څه یم زما خبره واوره ښه وروره خبره واوره دا ما ولې ووې څلوېښت ورځې ما زه ټیکهدار یم زما کار بند دی زه په دیره کې ناست یم شپه ورځ زه دا چغې وم چې لکه ما د دې سپورټ کړی دی زه پې تاسو بړوا کړم زه پې تاسو کنجر کړم بس صحیح دی زما ښځه ده تاسو زما ښځه کړه بس زما ښځه ده زه په دې وجه باندې لیکم چې ګوره دا داغ د هغې په لمن هم دی او دا داغ زما په لمن هم دی صحیح ویم که غلطه ویم دا کومه څه چې لیکلي دي دا د هغې لپاره هم داغ دی او دا زما لپاره هم داغ دی ته زما ورور یې زه درته احترام لرم والله زه دنه بخښنه غواړم دې ما له جواب نه راکوو دا په ورځ ولې نه راتله دا په دویمه ورځ ولې نه راتله چې ویلې وې چې نه دا هلک چې څه وایي داسې ګلشان اوس دا صحیح دی ما ورسره خبرې نه دي کړ زما یارانه نشتي نن موږ کېناستو نور احساس واټساپ ته راغلو حاجي حیات صاحب و طارق نادان و صابر مومن و موږ کېناستو موږ خبرې وکړې او موږ دا خبره په دې ختمه کړه چې زه به ستا نور نوم نه یادوم ته به زما نوم نه یادې او د دې لانجې مین مثلا بیان کړه چې دا لانجه په دې وجه باندې وه دا لانجه ختمه شوه صحیح ده زه درته دا وایم چې اوس د نور احساس عزت اعلان کېږي هغه بیا چغې نه وایي بالکل چغې به وایي که نه به وایي اشنا زمان دا عزت دی لاله ویډیو کړو دا لکه دغه دا داسې یو قسمه دمکي و چې یاره دا څه ووایي دغه مطلب و زما دا مقصد و زما وروره چې دا په دې خوله باندې ووایي چې زه دا هلک نه هېژنم او نه پېژنم نه مې ورسره یارانه شته نه مې ورسره خبرې کړلې چې زما دا پیم برابر شي زما نه دا خلک هم قلار شي او زه لږ خوب وکړم ما ته سکون میلاو شي والله بس یاره والله په حساب کتاب دې پوه نه شو نه دا خو ګډوډه لانجه په حساب کتاب یې وروره ته اوس وګوره د اولنۍ ورځې ته دغه ویډیو وګوره زه تا ته لینک درلېږم خره چې رالي غونډ ثبوتونه درلېږم غونډ هر څه درلېږم زما ورور یې ته یې واوره ته میډیا والی زه درته احترام لرم صحیح ده لاله الله دې هغه ورځ نه راولي چې زه ته په بد نظر وګورم والله په ویډیو دې کمنټس درغلي زما د ایډۍ نه سید ګلشاه وګوره چیچې کا لاله چېرته مې د بې احترامي نه ده کړ بد نظر مې درته نه دی کتلی داسې مې درته کتل نه دي مخ مې درته نه دی درلولی صحیح ده درته دا یو سوال کوم که ته زما ورور یې څنګه چې د هغې عزت دی داسې زما عزت دی لالا
دغه ویډیو به راواوري چې دا خبره داسې وه او بیا وروسته دا سړی خلکو تنګ کړی دی په یوټیوب کې په چینلو کې په ټیک ټاکو کې تنګ کړی دی نو بیا ته دا هر څه ویلي والله چې زما دماغ کار پرېښی و رنګ وکړه دماغ مې کار کوو بس دغه ته ما ته وایس کې راولېږه که نه چې یاره زه خلکو تنګ کړی وم زه دغه وایس به درپکې اډ کړم بس زه درته وایس هم درلېږم او زه درته دا ویډیو هم درلېږم چې ما دا ویډیو صرف د نور احساس دپاره نه ده کړې په دې کې اسماء اخلاص مېلشن وه دواړه مېلشن وي دواړه یو شانتې وي بیا که کومه خلک وایي بیا چې کومه خلک وایي که نه چې کومه خلک دا خبره کوي چې ته دا ویلي ته دا ویلي ته دا ویلي ته دغه